د پکتیا ولایت د ډنډ پټان او زازیاریوب د سرحدي ولسوالیو پر هغو سلګونو کورنیو باندې د افغان سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ نغدي مرستې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د پکتیا په سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان د پولساتو ترمنځ د جګړو او نښتو له کبله بېځایه شوي او دا مهال په بېلابېلو سیمو کې میشت دي. موږ ته د پراپرا موږ ته د توجه دي وشي، موږ ته د مرسته وکړای شي. د غریب ولسونه دا درېیمه پیره ده، څلورمه پیره ده چې موږ د جنګو د وجې نه موږ د سرحدي سیمې خلک یو، موږ ته منډې ورکوی کېږي، موږ په تکلیف کېږو، زموږ مولونه فصلونه هر څه د بینه ځي منځه ځي. موږ د جګپړو چارواکو نه هیله کوو چې موږ سره په کورو جوړونې کې د مرسته وکړي. د پکتیا په سرحدي سیمو کې له جګړو زیانمن وایي دوی ډیری وخت د پیښو پر مهال د تګ لپاره داسې ځای نه لري چې هلته په بیړني حالت کې ورشي، نو اړ دي هر ځای ته چې لاسرسی ومومي په هماغه ځای کې موقتي ډول واړوي. خلکو په موټر کې خپل بچان په موټرو کې کینولي وو، په موټرو کې ترپړکش کړی وو. د نورو لرو ولسوالیو سره بالاخره د څمکنۍ ولسوالي بیا د کم د لجمنګل ولسوالي بیا د کم همدغسې د نورو ولسوالیو سره د سړک په سر باندې خپل فامیل په موټر کې اچولی وو، دوی خپل وخت تېرولو. بل لوري ته د سرې میاشتې ځایي مسؤلین د بېځایه شویو کورنیو ستونزې ډېرې او سخت یادوي او وایي د پکتیا د سرحدي سیمو هوا سړه ده او د بېځایه شویو لپاره باید د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو انتظام وشي. په افغانستان کې یوه ډېر اوږده مهاله جګړه تېره شوې ده چې مهاجر هر وخت د ټولو نه مخکې سرپناه ته ضرورت لري. بیا د سرپناه نه وروسته هسې شیانو ته چې هغه تودوالی راولي په هغو سیمه کې د منطقې ډېرې یخې دي، نو که په دغو راتلونکي کې یو ډونر یا خیریه بنسټ حاضر شي چې دوی ته یو خوندي ځایونه جوړ کړه چې هغه بدون د خیمو او بدون د کوټو نه یو ښه اهمیت ولري. یاد دې وي د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالۍ په ژمي کې سخت ساړه لري او په اکثرو سیمو کې واورې کیږي چې له کبله یې په ځانګړي ډول بېځایه شوي او بېوزله خلک له سختو ستونزو سره مخامخېږي. دا ډول کورنیو په بیا له رسنیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو څخه د سوانګ توکو، تودو لباسونو، دوا درملو، خوراکي شیانو او د سرپناهو د برابرولو غوښتنې کړي دي.